خو بسم الله الرحمن الرحیم موږ سه په کنټرول پینل کې کومه برخه ټچ کړې دي دلته موږ کتلی شو. ګوره دا یوزر اکاونټ مې ویلو اټو پلی مې ویلو که نه په تېر درس کې. نن به موږ په کنټرول پینل کې یایو چې دغه اډمنسټریټیو ټولز کې دغه به مهم کمانډ یو. کله چې په دې کلیک وکړي په دې کې موږ دا مختلف ډوله سیټینګونه کولی شو. خو لومړی موږ یایو چې دا کمپیوټر منیجمنټ نه کلیک کوو. چې کله کمپیوټر منیجمنټ اوپن شو اینه وروسته موږ په ډیسک منیجمنټ نه کلیک کوو. اوس دې غیارې زه کولی شم چې یو ډرایو چې کوم دا ډرایو هایډ کړم پټې کړم څوک یې ونه ویني. بې پاسورډ کوم پاسورډ هم نه په ولګوم که نه، خو صرف بس هایډ وي، چاته به معلوم نه وي که نه پاسورډ وي او نه ډرایو وي. دا به موږ تر څو د کنټرول پینل کې اډمنسټریټیو ټولز په هغې کې کمپیوټر منیجمنټ په هغې کې وروسته بیا په ډیسک منیجمنټ دا هغه موږ سره ډرایوز دي. ډرایوز دا سی ډرایو دی چې موږ پکې وینډوز انسټالیږي، دا ډي ډرایو دی او دا ای ډرایو دی چې دې کې موږ اضافي ډرایوونه دي چې موږ په دې کې خپل ډیټا سیو کړي. اوس زه غواړم چې دغه ډي ډرایوز یا ای ډرایو چې کوم دا هایډ کړم. دلته په ډي ډرایو نه کلیک وکړئ. چې کله دې کلیک وکړو رایټ کلیک وکړئ. چې رایټ کلیک دې وکړو دا هغه مینو به خلاص شي. په دا هغه مینو کې به تاسو لاندې راشئ چینج لیټر اینډ پاتس په دې نه به کلیک وکړئ. دا ډي مخکې انتخاب دی که نه، دې غځي او تاسو په شي کلیک وکړئ او ریموو دا هغه ډرایو موږ سره ریموو کړه. ریموو نه کلیک وکړه او دا یس کړه. اوس به چې شي دې غځي به موږ سره ډي ډرایو هایډ شي. څوک به دغه نه بیا استفاده نه شي کولی. دلته ډي ډرایو شته نه. بیا څنګه کولی شو دا ډرایو بیرته بیا ریسټور کو. بیا به موږ ورسوی دغې ته دلته به کلیک کو چینج ډرایو لیټر اینډ پات ته به ورسو. په دا کې به په آر نه کلیک کو ځکه موږ خو ډیلیټ کړی دی که نه موږ کړی به دی. چې کله هم په آر نه کلیک وکړو کوم یو ویر کوي دغه ته دا موږ سره ډي ډرایو کې انتخاب دی. دغه ځای کولی شي چې دغې ډي ډرایو ته چې دا موږ هایډ کړی دی بل نوم بل لیټر هم ویر کوي که نه. دلته لیټر شته چې کوم لیټر ته خوان در کوي. اساین د فالوینګ لیټر دغه ډرایو ته دغه ویر کا او بیا اوکې کا. ډرایو چې شي بیرته به راښکاره شي. اوس یې وکړئ ډي ډرایو بیا راښکاره شو مخکې هایډ و. همداشان زه کولی شم چې دا ډي ډرایو نه زه یو بل پارټیشن جوړ کړم، یو بل ډرایو جوړ کړم، یو بل ډرایو جوړ کړم. هر څه هم دلته په شرینک والیم نه کلیک کړم. چې کله په شرینک والیم نه کلیک وکړې په همدغه ځای کې به دوسره enter the amount of space to shrink in MB. دلته به ته چې کله څو جی بي غواړې چې هغه ته شرینک کړې هغې نه د کوم ډرایو چې تو انتخاب کړی دی هغې نه څو جی بي ترکیموي چې دغه نه بل ډرایو جوړ شي که نه. داسې خو نه شي کېدای شي موږ اتومات به دلته ورولې کړو اتومات موږ ته یو بل ډرایو جوړ کړي. موږ چې څومره هارډ ډیسک لرو دغې هارډ ډیسک نه د ډي ډرایو نه موږ د هغه روښلو جی بي روښلو یو هغه نه بل ډرایو جوړو. خو دا چې ته جی بي معلوموې دلته به ته ایم بي وتلیږي که نه. ګوره موږ مخکې ویل دي چې 1 جی بي څو کېږي 1024 ام بي کېږي. 1 جی بي څو کېږي 1024 ام بي.
خدا 1023 جمع 1023 څو کېږي 2048. اوس په دا غزي کې به ته ولې کې 2048 چې مونږ ته ولې کړ دا معنی چې مونږ به دغه ایډیټ ډرایو نه 2 GB بل ډرایو جوړو پوه نه شوي دا به وکړي کې شینګ نه به کلیک وکړي این مونږ سره په دا غزي کې چې شول د ډي ډرایو نه 2 GB سپیس یو بل ډرایو ته ورکړل شو اوس تاسو کولی شئ دلته دا ډرایوونه ووینئ دلته مونږ ته ښودلی کېږي نه اوس به مونږ چېرې شو دلته به لاړ شو په دا ځای نه به رایټ کلیک وکړو او دا به نیو سمپل والیوم کې وکړو که نه په دې کې نیکسټ څومره د سمپل والیوم سایز ان ام بي 2040 نیکسټ د دې لپاره کوم ته هغه ترتیبول غواړې کوم لیټر ورکوي دغه لپاره دا چې لیټر انتخاب کا نیکسټ د دې نوم ورکوي مای سافټ ویر ډرایو نیکسټ فینیش اوس به یو جوړ شي که نه مای سافټویر په نوم دلته کتای شئ وینئ مای سافټویر ډرایو په نوم یو ډرایو کریئر شو جوړ شو څو جی بي دی تقریبا 2 GB اوس دا ډرایو جوړ شو مونږ بیا څو کمپیوټر مینجمنټ ته واړو دا ډرایو بیا یې مانځه ایسو که نه مونږ دا نه دی پچار ګوره بعضې وخت ته غواړې چې یو ډرایو شی کې جوړېږي خو د یو مشخص اهدف دپاره د یو مشخص فایلونو دپاره چې په هغه کې ته خپله خاصه ډیټا سټور کول غواړې بیا داسې ډرایو جوړولی شي 2 GB 3 GB 2 GB 1 GB هلته ایم بی ته خپل حساب کا چې څومره ایم بي ته ولیکي هلته به دا په ژبه یې وړي که نه دا ډرایو مو په شان نه دی رایټ کلیک چینج ډرایو لیټر اینډ پاتس په دې نه کلیک وکړه دا ډرایو لومړی چیک کړه ریموو یې کړه ریموو شو بیا به کلیک به وکړې ډیلیټ والیوم خو اوس دا ورک شو که نه دلته ورک دی خو دا چې دی دلته نه دی جمع شوی که نه 2 GB دلته نه دی جمع شوی اوس به دا سره کوم دا چې تو کوم ډرایو نه دا 2 GB کم کړی دی یو ډرایو نه به رایټ کلیک وکړي چې کله د رایټ کلیک وکړو دلته تاسې ایکسټینډ والیوم یعنی کوم یې والیوم کوم هغه چې ام بي چې تو هغه نه بل چې ته ورکړی وي هغه دلته بیا ایکسټینډ کړه دلته بیا راوله extend volume next com drive next finish څو شول اوس وته دې مخکې شپږ دې شو کنه هغه جی بي چې مونږ دې ډرایو ته ورکړی وي بیرته خپل ځون ته وخوستل هغه جی بي دلته وینو ته خپله فاصله که پیدا شو که نه نو دا ډول تاسو کولی شئ چې په کمپیوټر مینجمنټ کې یو ډرایو له منځه یوسئ یو ډرایو ډیلیټ کړئ یو ډرایو هایډ کړئ او د یو ډرایو نه نور اضافي ډرایوونه جوړ کړئ پاس که یو ډرایو چې دی موږ سره 95 GB دی یا سی ډرایو چې دی هر وخت پوره موږ سره ډېر وي سی ډرایو هر وخت پوره څومره وي ډېر وي که نه په سی ډرایو کې خو صرف ونډوز انسټال دی که نه او موږ دا کولی هم نشو چې موږ سی ډرایو ته ډیټا ور انتقال کړو ولې پاک ونډوز دو
مونږ دې غلیار کول شو چې سی ډرایو نه سپیس ارقام کې یو بل ډرایو جوړ کړو نه دا ډول چې د مونږ وسو کړل یا نو ته مونږ یو بل پارټیشن جوړوای شو یو بل ډرایو جوړوای شو دویمه طریقه دغه ځمون کولای شو ام د غزیا د یعنی کنټرول پینل کې د اډمنسټریټیو ټول لاره مونږ کولای شو یو نو یوزر هم جوړو نو یوزر پرم مونږ یوزر اکاونټ کې وایو کنه مونږ دغه لاره هم کولای شو دلته ورشي لوکل یوزر ان ګروپس په دې نه کلیک وکړي او بیا به یوزر ته ورشي په یوزر کې ټول دا استعمالون کې دي مونږ کمپیوټر دی پورا دا یوزر جوړ شوی دی دا کوم چې داسې علامه لري ویني دا داسې یو غلري اسایمنت یو علامه لري کنه دا علامه ویني دا کونج کې دا معنا چې دا غي یوزر شي دي دا ډیسیبل دي دا غیر فعال دي دا یوزر غیر فعال دي دا کوم چې علامه نه لري دا غي یوزر فعال دي اوس فعال تاسو کتای شي کنه یو اډمنسټریټر دی او بل انجینر امان الله زیرمل دی اوس په دې کې څه کتای شي په دا غږ کې ویني کله چې دا نه کلیک وکړي موږ څه دوه یوزر دی یو اډمنسټریټر دی او بل دا موږ سره فعال یوزر دی کولای شي دغه ځیا د نور یوزر هم فعال او ډیسیبل کې غیر فعال کې کلیک وکړه په دا یوزر نه چې وکړه دلته پراپرټي دروشه پراپرټي کې چې وکړه اکاونټ از ډیسیبلډ دا چک لري کا اپلای کا او اوکې کا اوس به دا شي ډیفالت اکاونټ به هم فعال شي کتل شي دلته اوس تر اوسه تندر غلای بل چې د دغه ځای د کوم هغه چې لري د موږ سره ډیسیبل او انیبل مناور کوي اوس موږ څو ته موږ یو نو یوزر سره کوم دا موږ بیرته بیا غیر فعال ولې شو کنه پراپرټي د ورشي دا اکاونټ از ډیسیبل دا نه کلیک وکړه اپلای کا او اوکې کا بیا ډیسیبل شو کنه یو نو یوزر موږ سره ورکړی کولای شو دلته په دې کې په دا غږ کې به رائټ کلیک وکړي نیو یوزر نه کلیک وکړي دا تاسو صفحه نه کلیک وکړي دا دي نیو یوزر ویني دا نه کلیک وکړي دلته یې لیکلي دی یوزر نیم چې دی مثال یوزر اکاونټ فول نیم چې دی user account description دول description تشریح ورکوي چې دا اکاونټ شي پورا دی کنه صحیح نو پاسورډ ورکوي دا پاسورډ ورکړل وزل ته څه خبرې دي کنه وای یوزر must change password at next login کراس چک لګیدلې وي چې کله ته دغه یوزر ته داخليږي چې دا کوم اوس مو جوړ کړو کنه چې سرګه داخل شو بیا داخليږي ته نه بنوي پاسورډ غوړي بیا په هر ځل لاګین کولو کې داخلولو کې به ته نه پاسورډ غوړي دا چک باید مونږ لرو هر وخت پورې چې ته پیسې ته داخليږي ته نه بنوي پاسورډ غوړي نه کدا چک لګیدلې یوزر cannot change a password کدا چک مونږ ته ولګو دغه ته به استعمالون کې یوزر نشي کولای چې دا پاسورډ ته بدل کړي دا مونږ لرو پاسورډ نیور ایکسپایر پاسورډ دیس کله ایکسپایر کیږي نه تاسو ته خایم به ایکسپایر څه ته کیږي کنه کوم ځای کې په دې کې چې کوم پاسورډ مونږ ورکوو دا خپل ایکسپایریشن لري د ختمېدو ډیټ لري کنه تاریخ د ختمېدو لري تقریبا بای ډیفالت 2 سال ورځ کې چې پاسورډ ته بدل نه کې خپل ایکسپایر کیږي ختمېږي دا پاسورډ
never expire. कदा चेक लगावले पासवर्ड बेस कल एक्सपायर कीगी ना बिया. अकाउंट इज डिसेबल. कदा चेक लगावले अकाउंट ब डिसेबल भी गैर फाल भी कोड बनेगी. खलुमड़े दा न खुश है कना. लुमड़े यूजर हर वक्त पूरा चला गेम की पासवर्ड भी ना गोड़ी. यूजर निशी कवले ची पासवर्ड चेंज की. और दा पासवर्ड वो चेक की इस कला वो दा एक्सपायर कीगी ना. अकाउंट इज डिसेबल. अकाउंट दिशेवी गैर फाल भी कोड ना की. क्रिएट दिशी हो कोड ना की. मुंगे इशना बस क्रिएट एक अकाउंट मुंगी पूरा. अकाउंट चेक शो डिलीट शो आगा शो क्रिएट शो कंपनो दागा दा यूजर अकाउंट गलत से डिस्क्रिप्शन कर ले. दिस अकाउंट इज यूज फॉर यूजर. अकाउंट में क्रिएट करो वो इसका तो सदा बान कहीं दावी ने यूजर अकाउंट चमुंगो जरूर होगा ना. उस तक अवल से दे अकाउंट दे दाखिल शे वो सरसो पदे के बड़ा मुहिम तरीन मौजूद आ दुचे दा अकाउंट सरवल एक्सपायर कीगी दा. तुमरा वरजे एक्सपायर कीगी दा. हम कवल शो दा एक्सपायरेशन डेज दा वरजे मुंग डेरे को ये काम को इधर मुंग चेरे सो मुंग इधर पूरा अर्सो चेरे अमदागा कंट्रोल पैनल तरसो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ने क्लिक हो. पदे के लोकल सिक्योरिटी पासी ने क्लिक हो. चिकलम पदे क्लिक हो करो दागाड़ी अलग बरखलोश. पदे जी की पुष्टि ने क्लिक हो अकाउंट पॉलिसी ने यारो सचेर तक क्लिक हो पासवर्ड पॉलिसी पदे ने क्लिक हो. पदे के वक्त आई मिनिमम पासवर्ड एज कम अज कम दीदी पासवर्ड उम्र दस उम्र भी कहना हाल तसली करी 2 साल वेकटेज 2 साल फिर के ना उरुस दा पासवर्ड खपल एक्सपायर की बे जो उस कवल शम च दा गावरेजे वत डेरे और कामिक पदने क्लिक वका डबल क्लिक वका दलत तकवल श दावरेजे इजाफा के या छे के दावरेजे काम के बाय डिफॉल्ट दो तो सोदी 2 साल वेकटेज एदे पूरा चमुंग सिर्फ दुमरा एदे तम अगन भी चमुंग बे 2 साल फिर उरुस दा पासवर्ड बिया एक्सपायर कीगी बिया खीगी मुंग आलत बिया सुनतिया लरो पागा जे के मुंग असुनतिया लरो कना पदे जे के चमुंग दी इस तरह शो कंप्यूटर मैनेजमेंट था यूजर ग्रुप्स था यूजर था ना यूजर ने मुंग क्लिक को मुंग एदी पूरा मुंग ना अकाउंट एक्सपायर न शी पदाजन लिखो च पासवर्ड ने वाला एक्सपायर पासवर्ड इस कला एक्सपायर का हम बस कागा लास्ट रजवी का 2 साल रजवी का 50 सुमर लिखल शे मा एक्सपायर का ना बेदा च बतावल का कड़ा गोड़ च अकाउंट डिसेबल के गैर फाली के बेदा च बतावल का अप्लाई का ओके का दल दस्ता अकाउंट यूजर अकाउंट ना मुंग डिसेबल को करना गैर फाल में करो बल से देगा जिया सेट पासवर्ड दे पासवर्ड पर बनावा है डिलीट रीनेम प्रॉपर्टीज देगा ले का डिलीट ने क्लिक ओके सत्य each user account has a unique identifier as an addition to their username. Deleting a user account delete these identifier and it cannot be restored. तेरे का कवल शेदा यूजर डिलीट हम की दागवाई मुंग से चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स मुहिम कमांडों ने पुदी तर्शीक लल बल कमांड आखिरी कमांड मुंगे यू नंबर रेशियन तक बता के विंडोज मोबिलिटी सेंटर कब देख ले को के
ا دې غزي ته کولای شي تاسو دا ډیالوګ شي ښکارا شي په دا غزي کې ډسپلی برایټنس دی ته کولای شي د خپل دا غي سکرین برایټنس رونولای تطولای ارمان سکے کنه کله دا سوري رونوي کمیږي کبه دا سوري رونوي زیاتی دا رونو هر وخت پورا باید کمزوري وي کنه ځکه په سترګې بیا بات چیر نه کیږي دا ډېر تیز برېښنايي وړانګې لري ا دې غزي مونږ کولای شو د خپل سیستم اوز لوړ کو او ټیټی کو کنه کبه د مټ نه کلیک کې دا بالکل باندې شي کنه اوس دلته وخت بالکل دلته باندې شو کنه دلته ویني باندې شو کوم چیک ولګو بیا ته وزن کړو شو اوس بداځي کې هم اوس ته ولای وي کولای شي کلیک وکړي د غزي دا کوم ولای شي الته ویني الته ټیټی کیږي کنه بل چې دا مونږ د بیټري مونږ ویلو په پاور اپشن کې مو درې سره تشکیل کړل چې یو بیلانس دی بل پاور سیور دی بل های پرفارمنس دی کچته بیلانس انتخاب وی بیلانس یہ په کافي اندازه هر یو پروژې ته برخه هم کوي او هر یو پروژه په صحیح ډول کار هم کوي کنه که پاور سیور د انتخاب کړو پاور سیور بیا به برق بچات کوي خو په صحیح اندازه به هر یو پروژې ته برق نه رسیږي کنه نو چې په صحیح اندازه هر یو پروژې ته برق نه رسیدو بیا خو یې هغه کور کړل هم سلو شو کنه بل های پرفارمنس دی هر یو پروژه په صحیح اندازه کو ساته صحیح ویل برق په ډېر ته ځای سره ورکولای کی پورا برق ورکولای کی چې څومره اندازه دی برق هر پروژې ته ټاکل شوی دی په هغه اندازه هر پروژې ته برق ورکولای کی خو دې بیا څنګه دا غوي چې به برق ډېر مصرف وي کنه برق مصرف ډېر وي دغه نه به تاسو یو انتخاب کوي بیلانس مونږ انتخاب کړل ډیسکنیکټ ډسپلی کله دا مونږ کلیک وکړو ا دغه ځای مونږ صدا ارکر کیږي دا پروجیکټ کې کچته زه په دې کلیک وکم په دې اوالي و پی سی سکرین اونلی فقط تیمو کمپیوټر سکرین به وي حالته وو بیا نه وی کنه وسی وکسه تو سیالته شي ویني نشته کنه اوس بل بایم آپشن یې غلون دی ډوپلیکیټ دی کا ډوپلیکیټ نه کلیک وکړو دلته به هم څه خودلای کیږي ډیسکټاپ به خودلای کیږي او حالته په سکرین به هم خودلای کیږي زه ډوپلیکیټ نه کلیک کوم ډوپلیکیټ به انتخاب وکړه او که ایکسټند نه کلیک وکړي ایکسټند نه دلته زما په ډیسکټاپ څومره په ډیسکټاپ نه ډیټا دو آیکن دی فایلونه دی هغه به الته مینه خودلای کیږي وسی وکسه تو سالته بدل نه سکرین شي ویني لیکن موږ سره په کمپیوټر کې هغه سیستم دی دا په کوم وخت استعمالو دا په وخت استعمالو چې کله موږ سره په ډیسکټاپ کې شخصي ډیټا موجود ولري مخفي ډیټا وي محرمه ډیټا وي پوښای و نه وینو بیا موږ دا ایکسټند استفاده کوو ایکسټند دا معنی چې ته په ډیسکټاپ نه هر څه خودلای کیږي خو په سکرین نه به هیڅ نه وي ټول آیکنې ټول پروګرامز به هایډ شي پټ وشي دا بل چې د خریو تو سیال ته نه ویني کنه زه یو ډوپلیکیټ کوم دا خریو د سیکنډ سکرین اونلی فقط مونږ ته هغه سکرین خودلای کیږي دا بل نه خودلای کیږي اوس که زه دا انتخاب کوم ایمو پی سی سکرین بو تیار شي کنه ختم شي حالته مونږ بیا خودلای کیږي بل چې دا ساینک سیټینګ چې دا مونږ بیا دلته ان شاء الله یې بیا دا وین دلته شته کوم ساینک سیټینګ دا ټرن آن پروجیکټ او ټرن اف دا چې کله مونږ د جکټور د خپل پیس سره وصل کړی په ما واقع دې نه مونږ استفاده کولای شو صحیح نو